بسم الله الرحمن الرحیم د C++ نوې ویډیو ده. سیکنډ پروګرام ته راځو. find a number in its location in array using function. ډایرکټ راځو موږ څه کوو، دا پروګرام کار کوو او د دې په پروګرام چې یو فنکشن کریټ کوو څه په نوم سره، find په نوم سره. او find کې دې چې کوو دې کې موږ یو array پاس کوو دې فنکشن ته چې موږ سره چیږي هغه موږ سره ماکسیمم لوکیشن موږ سره پیدا کی. کوم لوکیشن مثلا ما سره چې دا ما سره نمبر دي او یو د 2 د 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي همدارنګه هر څو نمبر دي. مثلا زه ورته چې کوم زویم چې لاس ورکا آیا لاس پکې موجود ده او کنه که چیرې لاس پکې موجود موږ سره به چی شي، موږ سره پیدا شي نمبر find on location. location مطلب څه باندې location 9 باندې لوکیشن 9 باندې د نمبر پیدا شي. مثلا صحیح ده داسې یو میسج به راته کوي. او که find نه شو نو چې به کوي نمبر not find مطلب نمبر موږ سره پیدا نشي. دا پروګرام فلو داسې فلو شانته مې ورته ویلي. نو راځو ډایرکټ څه شته def C++ ته. def C++ کې دلته چې کوو دلته موږ کوډ سٹارټ کوو. خو کوډ موږ چې کوو فنکشن دلته چې کوم ډیکلیئر کوم فنکشن ډیکلیئر چې کا ضرورت void find name ورکوم او دې ته چې ورکوم دې ته موږ سره یو انټیجر ارې ده، انټیجر ارې او بل موږ سره چې دا موږ هغه کوم نمبر چې دی ځکه از ان ارګومنت ورکو انټیجر چې شي انټیجر مثلا پوزیشن هم ورکوي شي، تاسو پی هم دلته ورکوي شي، هر څه چې تاسو خپل غواړئ هغه دلته تاسو ورته وخیجوي. سي دا خود د څه شي کوم دلته موږ ډیکلیریشن کې موږ نیم نه ورکو، موږ چې کو دا د ډیفینیشن کې موږ نیم ورکو. سي دی باندې خو تاسو مخکې نه پوهیږئ. او زه ته چې کوم وایډ اخلم، وایډ کې زه ورته چې find num function name دا وایډ ریټرن ټایپ چې دا وایډ دا او دې کې موږ سره دوه ارګومنټ دي انټیجر او ارې دا. ارې سایز دلته تاسو ورکول مهم دي. ارې سایز موږ څومره ورکو هغه به تاسو دلته ورته انیشیو ورکوي حتما، مثلا لاس او بل څه شي د موږ سره انټیجر. او زه دغه کم نمبر چې دا دغه نمبر هم مهم ده، نوم چې بخنه غواړم نو دغه ویریبل چې ډیکلیئر کوم مثلا انټر نمبر بیا ډیر نوم به مطلب زیات شي. مثلا زه ورته چې شی واخله user input num، کوم نمبر چې یوزر انپوټ کړی وي د کیبورډ نه سي چې هغه ته پیدا کا سي دا د پیدا کولو نمبر چې کوم یو موږ ورته وایو. خزه ورته چې دغه دواړه مې واخیستل وزر ته چې کوم دلته یو بل ویریبل ډیکلیئر کول غواړم چې انټیجر چې پوزیشن په نوم ده، پوزیشن سي دا او پوزیشن کې چې اخلم پوزیشن ورته چې صرف د مخکې نه 0 اخلم لکه څنګه چې ماکسیمم کې ارې اف 0 ته انیشیالایز کړو او پوزیشن هم دارنګه 0 سره انیشیالایز کوم پوزیشن ویریبل. او بیا چې اخلم دې کې فار لوپ اخلم، کدینه به یو سټپ کتر راشم فار لوپ اخلم. فار لوپ کې ورته چې انټیجر j is equal to 0 j is less than or equal to 9 تاسو هم اخیستلی شي او j is less than 10 هم اخیستلی شي تاسو سي دا j is less than 10 او بیا چې کوم سپیس ورکوم بیا چې ورته یم چې j پلس پلس دا فار لوپ وړي شو. سمه ده دې باندې تاسو پوه شئ. ګوره چې انټیجر وخت j مې 0 سره انیشیالایز کړ تر 10 پورې بدل مطلب 10 بیره به د لوپ چلیږي. د لوپ د 10 بیره چلیدو لپاره زم اف کنډیشن ورکوم. اف کنډیشن کې ورته یم چې کچيري چې د یوزر انپوټ څه شي یوزر انپوټ نم کچيري د یوزر انپوټ ورکړی هغه نمبر چې مطلب کچيري هغه موږ سره څه شي وي هغه مساوي شو د سره د رقم ارې چې دا ارې اف جی مطلب د کوم الیمنت سره مساوي شو مطلب هغه نمبر موږ سره پیدا شو. نو د اف باډي د برازي اف باډي کې به چې کوي دا پوزیشن چې کوم یو دا یو صحیح ده دا یو چې کا کاپی کا او دلته پیسټ کا موږ سره او دې کوم سره چې دا ویډیو چینج کا موږ سره اوس ویډیو چې کا چینج کا او دې کوم سره سټور کا دې کوم سره هغه کوم د لوپ نمبر چې دا جې سټور کا صحیح د لوپ په دې لوپ مطلب دا کوم انډیکس چې دا انډیکس ورته پاس کیږي هغه ویډیو موږ ته مشو کا کوم انډیکس نمبر چې دا هغه لوکیشن ورته پاس کا او دې ځنه چې واخله بریک واخله لوپ مخکې مچلو مطلب چې کله ویډیو موږ ته پیدا شو د بریک بچی کی د لوپ به موږ ته بیا ختم کیږي نه د لوپ بالکل هغه ویډیو مطلب هغه پوزیشن موږ سره پیدا شو او که پیدا نشو نو چې وکا بیا د اف نه کتر شه موږ سره یو دوه
د چويس موږ سره مخته راځي. خیر اعظم اول دا چې کوم دا پروګرام اندیزه کې بس کومه درته چې هغه پوزیشن موږ سره پیدا شو او دې ځنه فار لوپ نو ورسره راځم سی اوټ کومه یا دلته چې دواړه پوزیشن هغه ورکوم اف زویم کچيري دا پوزیشن چې کوم سره دا تیار کاپی کړم دا سره کچيري دا پوزیشن کچيري دا مساوي شو سره صفر سره صفر سره څنګه مساوي شي کچيري د پوزیشن مطلب جی سره کوم ویلیو را نغله مطلب چې دا یوزر انپوټ او دا موږ سره مساوي نو مطلب چې هغه پوزیشن پیدا نشو کنه زیرو پاتې شو دا ویلیو ګره موږ سره زیرو انیشلایز وکنه زیرو پاتې شو نو موږ سره بیا څه وکړه د سی اوټ میسج راته پرینټ کړي نمبر not find یا موږ سره not number didn't find نمبر پیدا نشه ایو انلاین واخله او بیا چې وکا دلته صبر کا /n/t یو نیو لاین او ټیب سپیس واخله او کچیر پیدا شنو سو وکا else سی اوټ کوم سره number /n/t / دا number found at position کوم پوزیشن باندې اندا کوم پوزیشن چې پیدا شوی دا نو ان لاین واخله سم ده د تاسو سره نږدې کوم ګوره موږ سره به لاس نمبر برای شي او یوزر انپوټ مطلب لاس نمبر موږ سره چی دی لاس نمبر موږ سره داسې دی چې نوټ پیډ تر اعظم او دلته ورته لیکم چې ګوره 1 2 3 4 5 شپږ و اته دی نه دی لاس دی چې دا لاس نمبر دی او بل یوزر انپوټ موږ سره دا لاس ورکړ صحیح ده اوس کچيري دا یوزر انپوټ لاس دا او لاس نمبر موږ سره 1 2 3 4 5 شپږ وته نه لاس اوس پوزیشن موږ سره چې 0 مو واخسته فار لوپ مو واخسته دا لاس پیره د لوپ موږ سره چلیږي چې مطلب موږ سره وګوري په دې لاس نمبرو کې چې کوم یو سره مساوي کی اف دې کې مې کنډیشن وکړه کچيري یوزر انپوټ لاس مې ورکړای کنه هغه مساوي شي اری اف چې 0 ده 0 کې چې موږ سره چې پروت ده موږ سره یو پروت ده مطلب یو د لاس سره مساوي ده نه ته مساوي نو بیا چې شي دا موږ سره د اف لوپ نه سکیپ کی بیا برشي جی پلس پلس شي جی موږ سره 1 شي بیا به د یو انډیکس لپاره وګوري چې دا ویډیو مساوي ده کنه چې نو نو مطلب لسم انډیکس پورې زی لسم انډیکس کې ګوره مطلب لس مساوي د یوزر انپوټ لس سره ده کنه نو چې مساوي شو بیا برشي چې د جی چې کومه ده د لس درغلی کنه جی ویډیو لس تر رسیدلې ده هغه نمبر سره زموږ کار نشته صرف اپوزیشن سره زموږ کار ده هغه بل موږ سره په پوزیشن کې سٹور شي او بریک بشي همدارنګه بیا برای شیل دوی چې کچیر دغه پوزیشن وس پوزیشن موږ سره چې پیدا شوی کنه کچیر پیدا نشه 0 شه هغه کوم انیشل شوی چې مخکې وګوره 0 دلته کچیر نو بیا نمبر پیدا نشه او کچیر ونه موږ سره نمبر پیدا شي په دې پوزیشن باندې کوم جی ویډیو چې پکې سٹور شوی ده نو دلته کالینګ ته راځم کالینګ د لپاره بیا هم یو اری اخلم انټیجر اری اف 10 اخلم همدارنګه یوزر انپوټ اخلم صحیح ده یوزر انپوټ او دلته ورته هم چې سی فار لوپ اخلم فار لوپ کې انټیجر I is equal to 0 I is less than 10 I plus plus see out enter number on index I cn کوم سره cn کې څه array of I او دین ورسته سی اوټ کوم سره enter a number to find in array to find its location د دې لوکیشن موږ پیدا کو پاره کې in array نمبر ورکړه چې کوم لوکیشن ماته غواړي پاره کې چې مطلب کوم ځای کې دا لوکیشن نمبر موږ سره جوړه اوس د لوکیشن میشن کول موږ سره په کار نه راځي دا چې کوم دا اوس ارې کالینګ تر راځم د فنکشن کالینګ دا فنکشن کالینګ موږ سره نوم چې دا فایند نم دا او دې کې موږ سره څه ورکو ارې ورته اول خېجو ارې موږ چې ارې نیم دا او کوم ویریبل چې دا موږ سره چې دا یوزر انپوټ هلته موږ سره باید cn هم واخلي cn user input
return statement the main function کې integer ده دا return به ختم کو دی کنه compile and run so we expected this one ښه دې نه مخکې ګوره موږ سره semicolon پاتې موږ سره چې enter number on index 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 اوس enter a number to find its location وای یو نمبر ورکړه چې ته لوکیشن پکې وایي مطلب موږ سره خو به زیات نمبر یي په ارې کې مطلب سل به یي زر به یي هر څومره یي نو هغه کې ته چیک یو نمبر ورکوي مطلب چې دا نمبر په کوم ځای کې سټور ده یا یو نوم ورکوي هر څه چې ورکول غواړي زه مثلا زه چې 50 ورکوم موږ چې وایي number found at position 4 4 position باندې پیدا شي ګوره 0 1 2 3 4 خو نه 0 نه سٹارټ کړی سي د 1 نه سٹارټ کړی 1 2 3 4 4 ګوره په 4 انډیکس باندې چې کې دا نمبر موږ سره پیدا شو سیدا دا زموږ د نن ورځې پروګرام په بل پروګرام کې به ان شاء الله په بل ټاپک باندې خبرې کوو چې دا create a function to sort array elements in ascending order